هغې نه بعد سوال دی د صلات التسبیح په باره کې صلات التسبیح شته او که نه؟ دا سوال ما نه په ډېرو موقعو سره په ډېرو موقعو کې شوی دی. امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړی د عبدالله بن عباس نه، رسول صلی الله علیه وسلم خپل تره عباس ته دا ویلي وو، وایي زه درته یو کار ښیم که دا دې وکړو غفر الله لك ذنبک، الله به درله ګناه وبخي اوله و آخره، شاتني ګناهونه را روان ګناهونه، قدیمه و حدیثه، نوي ګناه زړه ګناه، خطأه و عمده، که په خطا سره شوي ده که عمدن ده نه شوي ده، صغیره و کبیره، غټه ګناه وړه ګناه، سره و علانیته، که ښکاره ده او که پټه ده، خو دا کار چې وکړي دا ګناهونه به ته بخلی کړي. هغه څه دی چې ته به 4 رکعته لمونځ وکړې او په هر رکعت کې به سوره فاتحه وي او سورت به وي، نو کله چې ته د قرت نه فارغه شوې په اولني رکعت کې رکوع له بلاني ترې، نو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به څو پیرې ووایې؟ 15 پیرې. بیا به رکوع له لاړ شي، په رکوع کې به یې 10 پیرې ووایې، بیا به د رکوع نه راپاسې، بیا به یې 10 پیرې ووایې، بیا به سجدې له لاړ شي، بیا به یې 10 پیرې ووایې، بیا به د سجدې نه راپاسې، بیا به یې 10 پیرې ووایې، بیا به سجدې له لاړ شي، بیا به یې 10 پیرې ووایې، بیا به د سجدې نه راپاسې، دویم رکعت ته پاسېدو نه مخکې په ناسته به دا 10 پیرې ووایې، بیا به دویم رکعت ته پاسې، نو په یو رکعت کې دا شو 75 څو شو؟ 15 پیرې شو 75. دا په هر رکعت کې به داسې کې په دې 4 رکعتونو کې به ادا کړې. دې ته وایي صلات التسبیح. رسول صلی الله علیه وسلم ته وایي که په ورځ کې کولی شئ روزانه یو کوئ، که روزانه نه کوئ نو په هفته کې یو پیر کوه، که په هفته کې یو پیر نشي کولی په میاشت کې یو پیر کوه، او که په میاشت کې نشي کولی نو په کال کې یو پیر کوه، که په کال کې نشي کولی نو په جون کې یو پیر کوه. دغه شان روایت امام ترمذي رحمه الله هم راوړی د ابو رافع روایت. امام احمد بن حنبل رحمه الله ته چا د صلات التسبیح خبره وکړه، وی زما نه دی خوښ. اکس ورته وی لیس فیها شیء صحیح، په دې کې څه صحیح حدیثونه نشته، وایي دا لاسونه دي چې ووایه لکه سړی چې لکه یو کار یې بدې شي، نشته پکې حدیثونه پکې نشته. دې کې د علماو اختلاف ته، بعض علما وایي چې د حدیثونه ضعیف ته، خو چې ضعیف راجمه کې څه نه څه دي جوړېږي، خو راجح خبره دا ده چې دا مشهور محدثین او مشهور امامان د دین هغوی دې عمل ته بدعت وایي. امام نووي رحمه الله هم دا خبره کړې ده، وایي د دې دا حدیث چې ده کمزوری دی، او دغه شان چې دی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله هم دا کمزوري کړي. امام عقیلي وایي دا غټ محدث تیر شوی، دا غټ امام تیر شوی، د هغوی په دې کې صحیح حدیث نشته. شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي په خپله فتاوه کې وایي ما ته راجح خبره دا ښکاري چې صلات التسبیح بدعت دی د 4 خبرو د لاسه. اولنۍ خبره دا ده چې اصل په عباداتو کې دا دی چې نه به یې کوې مګر دا چې دلیل مضبوط وي، نو په دې باندې خو مضبوط دلیل نشي، ټول کمزوري حدیثونه دي. دویمه وجه وی دا ده چې د حدیثونو په خپله هم د یو بل سره ټکره وخوري، بعضو کې فضیلت یو شان دی، بعضو کې بل شان دی. دریمه وجه دا ده چې د دین چې څومره مشهور او مشهرات امامان دي، یو پکې هم دا نه دي ویلي چې دا مستحب دی او کوئ یې. څلورمه دا ډېره ناشنا خبره شیخ ابن عثیمین کړې ده، وایي که چېرته دا صحیح ثابت وی نو دې امت ته به معلوم وي، ځکه چې دومره غټ فضیلت پکې دی چې تېر شوي راتلونکي ګناهونه ټول بخلی کېږي، زړه او نوي، غټه او لویه، ښکاره او پټه، او هغه دې د امت بعضو خلکو ته عمل معلومي. بیا خو پکار چې دا عمل سم مشهور وي په دې امت کې، او دومره وخت رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی چې په عمر کې یو پیر کوئ، نو چا خو به کولی وی په عمر کې یو پیر که نه، دا فضیلت خو به یې نه پرېښودی. نو دلیل دی په دې باندې چې دا حدیثونه کمزوري دي. نو صحیح خبره دا ده والعلم عند الله چې صلات التسبیح باره کې چې څومره حدیثونه راغلي هغه څه دي، هغه کمزوري دي سندن. نو دا مونځ کول بدعت دی، دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه دي ثابت. والله اعلم.